زموږ د پیښور مرګرو منعقد کړې وه هغه قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمن صاحب ستاسو په مخ کې غرض بیان عزیزانو ما ابل ورځم ستاسو په مخ کې د وخت کې د عراق چې څه حال دی هغه ستاسو په مخ کې بیان کړی نن هم چې د پاکستان ټول عوام چې دي هغه د صدر صدام حسین سره او ان شاء الله العزیز چې د عراق د پاره به د پاکستان عوام په هیڅ قربانۍ باندې سرخوړي عزیزانو سو پرې چې د پاکستان د عوامو تعلق دی ټول په صدام حسین ځان قربانولو ته تیار دي سو پرې چې د پاکستان د خواصو تعلق دی نو د دې حال تاسو ته معلوم دی عزیزانو نن په عراق او د شام په مسلمانانو باندې اور بلیږي او د امریکې بمباري په باندې کیږي او ستا په ملک کې نواز شریف ته فوجي ګارد آف آنر عزیزانو کدے د قومی اسمبلی ممبرانو کې سهم ایمان وی او غیرت پکې وی او د مسلمان نه پیدای نو فوراً د صدر ته درخواست وکړي او اسمبلی دې راوغواړي او په دې عدم اعتماد ووټ پاس دا زمون د پاکستان وزیر اعظم نه دی او نه مونږ د وزیر اعظمي منلو ته تیار بیا لعنت ته پاغه قوم وي چې په دومره عظیم اور کې چې په یو ګنټه کې 400 جازو بمباري د امام ابو حنیفه او د شیخ عبدالقادر جیلانی په قبر کې نو لعنت ته پاغه ملکی چې دا هغه ملک وزیر اعظم او صدر ته ګارد آف آنر پیش کیږي او بند دی ورته لګیږي او دې سره او بیا دې لعنت پاغه قوم وي چې دینه پس بم دا خلک الیکشن ته ودرېږي او دا قوم به ولا ووټ نن دې قومي اسمبلی مستعفی زمون صوبائی اسمبلی دا کوڅډک چې دي دا ټول د استعفاګان نن دا وګوره والکه خدای ته ګورئ څه سړیتوب زده کړئ نن دا وګوره دنیا صدام حسین وی چې بیت المقدس آزادول زما فرض اولین دا با آزادول بیا وی چې صدر بش پاگل ہو چکے داغه فوټو ورکړی دی سترګې پټې دي او بالکل لیونی شوی تاسو به تقریر اورېدلی قوم ته خطاب کوي چې ما درته ویلي وو
شي نو غبراویږئ مه. د دې دا معنا ده چې بله شپه یو ډاکټر راغلی و د عراق نه او هغه وویل چې صدام حسین چې په کویت حمله وکړه په دې خو اول ځان پوه کوي چې ده په کویت حمله ولې کړې ده. ملک یې غرض و، ځمکه یې غرض وه، دولت یې غرض و، اقتدار یې غرض و. نه، په کویت یې حمله دې دپاره کړې وه چې تا امریکې له تیل ارزان ورکړې او اسلامي ملکونو له ګران ولې ورکړې. ولې کړې ده چې تا امریکې نه ولې پلان جوړ کړی دی او هغې له تیل په ځوان یې ورکړې او غریب ملکونو ته یې په شپاړه سره یې ورکړې. جګړه په دې شوې ده. بیا امریکا نن د امریکې ټټوان په پاکستان کې نشته. نن د امریکې سپي په پاکستان کې نشته. نن 18 او 1920 او 2122 گریډ والا صدام حسین دی لیونی دی. دا ټول د CIA ایجنټان 17 گریډ نه چې پاس شي دا ټول د CIA ایجنټان دي. صدام حسین هغه ایمان دی بې غیرته تم خبرې کې پرون دې په یو ډړک بنګال هندو ته پرېښود. هغه نن د 10,000 جازونو مقابله کوي لګیا دی. پاگل دی او تا تلسط پاگل دی. پرون یو بند را باندې راغورځېدلی و، خپلې منډې لیدې چې کوم طرف ته تښتېدلي وي. نن د عراق ماشومان هم په کوڅو کې ولاړ دي او د امریکې د بمونو خیر مقدم کوي. نن د فلسطین نوجوان طبقه چې ده هغه په مچوغنو باندې د اسرائیلو د توپخانې مقابله کوي او د اسرائیلو د کلاشینکوف مقابله کوي. دا هغه بې غیرته ته په دې ملک کې د ښځې د جواب نه یې. په دې ملک دی خدای جنګ نه راولي. که جنګ راغی ستاسو غریبو ایمان ما ته پته ده او ما لیدلی دی. سرونه به قربان کوي، بچي به قربان کوي او د دې غټانو او دا فرنچ خوارک چې دي د دوی دا منډې به تاسو وګورئ. قسم په خدای دی ما ته خلک وایي پاکستان کې ته منبري او پلانې. زه پاکستان کې هغه قوت لاس کې راوستل غواړم چې په پاکستان کې رانه یو سرمایه‌دار پیدا کړي. زه به په پاکستان کې هغه طاقت لاس کې راوستل غواړم چې زه په هر سړک د سرمایه‌دارو د سرونو ډیري ولرم. ما نه به د دوی ښځې دې حال ته وګوره په ملک، دې حال ته وګوره. نن د مسلمان زړه په وینو جاړي. اوس مازدیګری دی ورشئ د دوی ښځې به اوس هم په صدر کې شاپینګونه کوي. دې نه زیات دوسان به چېرته وي؟ دې نه زیات دلګان به چېرته وي؟ د هغه دوس او دلګ قوم وزیر خارجه د هغه د شکل ته وګورئ، د هغه د بوتار ته وګورئ، هغې نه دا دې خوا وګورئ. دا اندرون چې دی د دې ترجمان بیرون ټیک ده چې د سړي څنګه شکلي داسې اندرون وي. داسې اوږده او مرداره پوزه په پاکستان کې د چا شته لکه زمونږ د وزیر خارجه د هغه د سورنا پوزې ته وګورئ. ته لګیا یې دا د جمهوریت خلاف
فارش کدا ملک وے او د سړو د زامنو ملک وے تبه وزیر خارجه جمهوریت څه ته وایي جمهوریت ستا په ملک کې جمهوریت کوي ټیک ده زمونږ د وزیر خارجه په دې خبره ټول ملک متفق دی چې ملک جمهوری نظام دا معنا چې عوام څه وایي هغه به کېږي ټیک ده نن د ټول پاکستان د عوامو آواز دی چې پاکستان د خپل فوج د سعودي عرب نه واپس راوغواړي او د امریکې شانه په شانه دی نه جنګوي که تا کې ایمان وي او ته د جمهوریت قایل نن د جمهوریت آواز دا دی چې پاکستانی فوج به د امریکې دپاره نه جنګي راشه جمهوریت باندې خبرې نو د دې وجې نه عزیزانو عرض مې دا و چې انشاءالله فتح به د صدام حسین دا زما ایمان دی نو هغه ډاکټر چې راغلی و ما ته ووایي چې هغه سړي ما ته قسم وخوړو چې صدام حسین خپله کابینه راغونډه کړه او هغې ته یې ووایي چې وار مه خطا کوئ ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وویل چې ملا مضبوطه کا زه دې په شا ولاړ صدام حسین وایي چې ما الحسین میزایل لا نه دی پرېښی هغه مې یو خاص وخت ته سپارلی دی او یو خاص وخت ته مې ایښی دی په اسرائیلو یې 10-12 میزایل ورلره کړي دي په امریکا کې هم کابینې راجمع شوې په یورپ کې هم راجمع شوې په جرمني کې هم راجمع شوې او میټینګونه کېږي چې اسرائیل ته وایي چې پام کوه چې ته حمله وکړې یعنی موږ ټول تباه کېږي که اسرائیلو حمله وکړه بیا به امریکا د ځان حشر وکړي لعنت دې په ترکو لعنت دې په ترکو لعنت دې په مصر مصر حسن مبارک ورته جینکۍ رالیږي تو لعنت په مصر او تو نعلت په ترکو تو نعلت په هغه 28 ملکونو چې کوم دې وخت کې د صدام حسین په خلاف اتحاد ګډ جوړ کړی دی 28 ملکونه یو زمري ته یو شوي دي او د هغه ګوتې ته ګورې دې ګوتې چې دا ګوته مې په سترګو درمنډلې نه وي پرېږدمه نو زما عزیزانو بېګا مې چاته وې چې په دې ځمکه امام حسین هم د یزید مقابله کړې وه سر او مان یې پې قربان کړه بچي پې کباب کړه خو سر یې د یزید مخکې ټیټ نه کړو دی به پې ځان او بچي قربان کړي او انشاءالله سر به امریکې ته ټیټوي عزیزانو اوس چا چټ ما ته راکړو ریډیو ټي وي کې یو پروډیوسر د صدام حسین مونځ ښودلی مونځ یې ښودلی چې هغه لګیا دی مونځ کوي و یا پروډیوسر نوکری نه وویستو تصدیق یې پکار دی چې د صدام حسین مونځ د هغه خلاف امریکا نواز دا پراپیګنډم کوي چې دی کمیونست دی زه وایم کمیونست خو پرېږده چې بریالي سیټ وي که نه او د امریکې دشمني نو مونږ ته ملګرتیا نو زما عزیزانو مونږ په کلاوړه دا وایو
شانه بشانه د صدام حسین ملګري که د وینې ضرورت شو که زمونږ د وس مطابق د پیسو ضرورت شو انشاءالله په هیڅ قربانۍ به ورته صرفه نه کوو